أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. زموږ نننی درس په مایکروسافټ اکسل کې د هوم مینو ده. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. دا چې دا د مایکروسافټ اکسل چې دا د هوم مینو ده. موږ خو پرون د فایل مینو ویلې، نو موږ به اوس راسو د هوم مینو نه به شروع کړو. په هم مینو کې اول به راسو د کلیپ بورډ بخش نه به شروع کړو. په دغه ځای کې موږ دغه نومونه لیکلي دي. اول موږ سره ده کټ. که تاسې غواړئ دغه نوم تا لیکلی له دغه ځای نه قطع کې غواړئ دلته یې راولې، یا هغه ځای کې د تا نه ده پکار، نو ته به اول دا سلیکټ دا د سلیکټ کې کټ به وهې. په هر ځای کې چې تا غواړې همغه ځای ته لاړ شې، همغه ځای کې کلیک کوې، په پیس باندې به کلیک کوې. او د هغسې ده د کټ هم دا کار ده چې تاسې غواړئ په هغه ځای کې متن یو بل ځای ته قطع کړئ، یو بل ځای ته یې یوسئ، نو د کټ لار نه یې کولی شئ. او د کټ شارټ کټ څه ده؟ کنټرول ایکس ده. او بل موږ سره ده کاپي. که چیرې موږ دغه نوم موږ دلته لیکلی ده، زه یې غواړم دلته دې هم پاتې سي او دلته یې هم د ما په کار ده، نو زه یې سلیکټوم، کاپي، هر ځای کې مې سلیکټ کړی همغه ځای کلیک کوم، پیسټ. وګوره هغه ځای نه دلته هم پاتې سو او دلته هم راغی. او د هغه څه ده د کاپي شارټ کټ څه ده؟ کنټرول سی ده. تاسو دلته شارټ کټ پې راولئ، دلته تاسو ته ښیي هم د کټ هغه څه ده د کټ کنټرول ایکس ده، او د کاپي څه ده کنټرول سی ده. او بل موږ سره ده پیس. هر شی یا شی متن هر څه چې تاسې کاپي کړی وي غواړئ هغه یو ځای کې بل ځای کې سیف کړئ، نو تاسو ته بیا د هغه پیس لار نه کولی شئ. او د پیس شارټ کټ څه ده؟ کنټرول وي ده. او بل موږ سره دا په کلیپ بورډ بکس کې فارمات پینټر. دغه نوم ته چې دا موږ سټایل ورکړی ده، انډرلاین ډیزاین هم ورکړی ده، فارمات هم ورکړی. که غواړو موږ غواړو دغه راواخلو، دغه فارمات په ده باندې عملي کړو، نو موږ راځو دا سیل سلیکټو، فارمات پینټر باندې کلیک کوو، دغه د برش بټن باندې راځي، په هر ځای باندې تاسو غواړئ عملي شي په هغه ځای کې کلیک کوئ، پوره پې عملي شي. اوس د دو دواړو منځ کې څه فرق شته؟ هېڅ فرق پکې نشته. نو د دغه فارمات موږ راواخیسته، په دغه باندې عملي کړ. دا و له موږ سره د کلیپ بورډ بخش. اوس به راسو د فونټ بخش ته. په فونټ کې اول موږ سره ده بولډ. که چیرې تاسې غواړئ دغه متن چې تاسې لیکلی ده غواړئ دغه ډبل وي، یعنې ډبل یې کئ، نو تاسې ګورئ چې صفر راځي سم صحیح ښکاره شي. داسې کنټرول ای دا لکه ټول سلیکټ کړو دا. وګوره چې موږ اوس بورډ باندې کلیک کړو، وګوره ډبل غونته شو. تاسې غټ کړو، وګورئ اوس یې بولډ نه وباسو، چې بولډ وکړو ګوره دغه متن ډبل کیږي. نو د بولډ لار نه کولو چې موږ د خپل متن لږ ځل ډبل کړو. او د بولډ شارټ کټ چې ده کنټرول بي ده. او بل موږ سره ده ایټالیک. موږ غواړو دغه متن ښي خواته لږ ذره چپه کړو غونته داسې شي، نو موږ به بیا د ایټالیک له لار نه کولی شو. ګوره لکه چپه کیږي غونته. او د ایټالیک چې ده شارټ کټ چې ده کنټرول آی ده. او بل موږ سره ده انډرلاین. ته غواړې دغه مهمه نقطه غواړې لاندې خط درکش کې، نو ته به راځې دا به سلیکټ انډرلاین باندې به کلیک کوئ. ګوره لاندې خط کش کړو. بیا دلته ته غواړې یو لاین کوي، یو لاین وي انډرلاین وکړي، غواړې دوه لاینه ډبل لاین. او د انډرلاین شارټ کټ شته کنټرول یو ده. او بل موږ سره ده موږ سره د فونټ سټایل ده، لکه تاسې فونټ دغه سټایل فونټ تاسو سره ده، د دغه سټایل اوس موږ سره ده. دلته سلیکټ کړو، دلته فونټ ته داسې راسئ. ګوره دلته مختلف څه دي نه کول چې تاسې په خپل ټکس باندې دا را عملي کوئ. لکه مثلا ما دغه یو وګوره څومره ښه ښکاري، موږ پې دا عملي کوو. او بل موږ سره دا بارم بورډر د دغه چې دا د دغه بورډر ده، لکه دغه چار چوکاټ وي که نه وي دله نه کولی شئ. ګوره دومره وي دا چې موږ دا سلیکټ کړی وي، وګوره دې ته بورډر وایي. دغسې بورډر وي، لاندې بورډر وي،
ګوره که چېرې په آل بورډرز وښو دا سلیکټ کړو آل بورډرز وګوره ټول چار چوکاټ وګوره رنګ یې تیز سو تور غونته سو یا دا دې موږ ستر کړه غواړو دغه ته چار چوکاټ ورکړو په دې به کلیک کوو یعنې دغه کار همدغه ده د بورډر څه غواړو چې چوکاټ یې وي که نه وي بیا دلته ستاسې په دغه باندې کلیک کوئ دلته ګوره بارډم بورډر دغه کوم ځای کې بورډر وي لاندې بورډر وي پاس ټاپ بورډر وي لیفټ چپې خوا کې وي دې دغه خپله د پوزیشن د بورډر پوزیشن مالی چې په کوم ځای کې وي پاس وي لاندې وي ښي خواته او که چپې خواته وي او بل موږ سره دا فیل کالر د دغه فیل کالر د دغه ګوره سیل د منځ کلیک وګوره دغه رنګ ورسو یا د دغه متن هم ده ګوره دلته موږ دا کنټرول ا ټول سلیکټ کړو اوس راسو دلته فونټ کلر ته ګوره دا رنګ داسې څو داسې وي داسې مختلف رنګونه دي جل نه کله چې ملک وګوره سور سو ګوره لکه مثال مختلف رنګونه دي کاړه سو نو فعل بیخي فعل نه وي مور کلرس غواړي تاسې نور رنګونه په کار وي نو دی مور کلرس له لار نه کولی شئ اول موږ سره دا هغلته خو موږ د سیل فعل موږ سره وو یا د ټیبل موږ سره وستل لکه دغه چې پکې وو اوس چې دا د خپله دغه د ټیکس یا د متن هغه ده رنګ ده وګوره دا موږ سلیکټ کړی وي ګوره دلته ګوره سور سور رنګ دی ټول د تنها د ټیکس ګوره د سیل نه سو ځکه چې هغه د فعل نه ده تنها د متن رنګ ده ګوره دغسې وي مختلف رنګونه دي تاسې کله چې پرې عمل یې کوي که مثلا ما دا یو پکار ده ګوره دا څوک غواړي تاسې نور رنګونه پکار وي بیا به مور کلرس باندې کلیک کوئ دغه منو به راخلاصېږي ګوره پیکا وي تیز وي دې رانه کولی شئ دغه هغه کوي بیا دلته کسټم کوی چې دومره تیز وي دومره پیکا وي دلته تاته ښیي تاسو تغیرات هم پکې راوستلی شئ او ټیکسټ سایز له دې له موږ کولی شو له دریو لارو نه د خپل متن سایز غټ او وړکی کړو اوله لاره دا ده چې دې لاره نه کولی شو ګوره وړکی او غټ ګوره دوه ویه څومره غټ شو غواړو بېرته یې وړکی کړو راځو ګوره 18 او درېیمه لاره دا ده چې موږ د انکریز او د ډیکریز لار نه کولی شو د انکریز لار نه موږ کولی شو غټې کړو او موږ د ډیکریز له لار نه کولی شو بېرته یې وړکی کړو دا و له موږ سره د فونټ بخش ډېره مننه دا و د نن ورځې درس هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه ګټه او فایده واخلي او که چېرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورو ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه شي والسلام